دفاع وزارت وایي تر شپېتو زیاتې الوتکې بیا ترمیم شوي. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د اوسني حکومت د دفاع وزارت ویان مولوي عنایت الله خوارزمي وایي تر اوسه یې تر شپېتو زیاتې الوتکې بیا ترمیم شوي دي. مولوي عنایت الله خوارزمي نن دوشنبه د لیندۍ پر اومه په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د الوتکې د افغانستان د نظامي او هوایي ځواک په هڅو بیا ترمیم او د فعالیت لپاره آماده شوي دي. ښاغلي خوارزمي زیاته کړې چې تر اوسه تر شپېتو زیاتې الوتکې بیا ترمیم او د استفادې وړ شوي دي. د 2021م کال د اګست پر 11 د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان د هوایي ځواک 2 چورلکې او الوتکې د کابل او مزار شریف له هوایي اډو څخه تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي او 615 پوځي افسران هم له هیواده ووتل. د راپورونو پر بنسټ په مزار شریف، کندهار او هرات هوایي اډو کې شاوخوا 40 الوتکې او چورلکې د اوسني حکومت د چارواکو لاسته ورغلي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.